هایلایټ ته ښه راغلاست. زه ملالۍ بشیر یم. نن سهار په کابل کې د یوه مسافر وړونکي بس د چپه کېدو په پیښه کې لږ تر لږه 25 کسان وژل شوي دي. دا پیښه د اګست په 28مه نیټه سهار وختي د کابل په ارغندي سیمه کې رامنځته سوه. بس د افغانستان له جنوبه د کابل پر خوا روان و او د هلمند او کندهار مسافر پکښې سپاره وه. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ویاند عبدالمتین قانع رسنیو ته ویلي چې دا پیښه د بې احتیاطۍ په نتیجه کې رامنځته شوې ده او په پیښه کې 28 کسان ټپیان دي. دا پیښه یو څو ورځې وروسته له هغه ده چې په هرات ولایت کې د یوې ترافیکي پیښې په نتیجه کې یوه بس اور واخیست او 79 کسان پکښې ووژل سول. جرمني د هغو یو شمېر افغانانو د منلو پروسه پیلوي چې اوس مهال په پاکستان کې د ایستل کېدو له خطر سره مخامخ دي. فرانسې خبري اژانس دا خبره پرون د جرمني د یوې دولتي سرچینې په حواله کړې ده. سرچینې ویلي هغه افغانان به په تدریجي ډول جرمني ته انتقال سي چې محکمې له قانوني پلوه د جرمني د ویزو وړ بللي دي. دا اعلان داسې مهال کیږي چې د جرمني د بشري حقونو یوه کمیشنر تازه د کورنۍ چارو له وزارته وغوښتل چې په پاکستان کې د جرمني په تمه میشتو افغانانو ته ژر تر ژره ویزې ورکړي. شاوخوا 2000 افغانان چې جرمني د پناه ژمنه ورسره کړې ده اوس مهال د پاکستان کې له فشارونو سره مخامخ دي. د جرمني خبري اژانس څو ورځې مخکې راپور ورکړی و چې له دغو کسانو 210 افغانستان ته ایستل سوي دي. اوکرایني چارواکو ویلي چې د هیواد په 6 سیمو کې د روسیې په هوایي بریدونو کې 3 کسان وژل سوي او تر 1 لک زیات کورونه له برېښنا څخه بې برخې سوي دي. د اوکراین د انرژي وزارت دا بریدونه د ملکي زیربناو د ویجاړولو قصدي هڅه بللې دي. په خرسون سیمه کې 2 کروندګر او یو 80 کلنه ښځه په بریدونو کې وژل سوي دي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکي پر امریکا غږ کړی دی چې د مسکو د بریدونو پر وړاندې کلک دریځ غوره کړي. په ورته وخت کې روسیې ادعا کړې ده چې په دونیتسک سیمه کې یو بل کلی نیولی دی. د 2022 کال په فبروري میاشت کې د جګړې له پیل راهیسې لسګونو زره خلک وژل سوي دي او میلیونونه بې کوره سوي دي. د جمو او کشمیر په کاترا سیمه کې د ویشنو دیوي زیارت ته نږدې د سختو بارانونو له امله د مځکې ښویېدو په خاطر لږ تر لږه 10 کسان مړه سوي او ګڼ نور ټپیان سوي دي. چارواکو نن ویل چې د ژغورنې عملیات روان دي او د سړک او اورګاډي ترافیک ګډوډ سوی دی. د هند د مونسون موسم لا د مخه د هیواد په شمال کې د مرګونو سیلابونو او مځکې ښویېدو لامل سوی دی چې د جون راهیسې تر 1200 زیات کسان وژلي دي.